اکثر په خبرونو کې راشي، په نیوز کې، په سوشل میډیا باندې وچلیږي، وایي یاره په فلاني ځای کې د 10 میاشتو ماشوم او د هغه بل ماشوم پیدا شو، یا د 1 کال ماشوم اپریشن یې ورله وکړو بل ماشوم یې پیدا شو. داسې واقعیت چې کله هم په خبرونو کې راشي زموږ خلک اکثر وایي یاره د قیامت علامې دي. ګوره دا د قیامت علامې نه دي. دا یو خبره باندې ځان کلیر کړئ، د قیامت چې کوم نښې او نشانات دي، کوم علامات دي، دا الله تعالی په قرآن او په حدیث بالکل واضحه ښودلي دي، هغه شته دي. دا اصل کې د 6 میاشتو، د 8 میاشتو، د 1 کال ماشوم چې د هغه اپریشن وشي او د هغه په خېټه کې بل ماشوم را پیدا شي، نو دا د قیامت علامه نه ده. دا داسې کېږي کله چې د مور په ګېډه کې ماشوم حمل پیدا شي، په دغه وخت کې توینز 2 ماشومان پیدا شي د مور په ګېډه کې دننه. بیا چونکې اولنۍ ورځې داسې وشي څه نقصان، څه ابنارملټي راشي، دا یو ماشوم دا بل ماشوم ځان ته راکاږي، رانږدې کړي ځان ته، بس بالکل ابزرو یې کړي چې ځان ته یې راکاږي، نو دا د هغه خېټې ته دننه شي. نو د مور په خېټه کې هم د دغه ماشوم په خېټه کې دا بل ماشوم پرورش کوي، دغه شانته کې روان. کله چې دا پیدا شي نو 6 میاشتې، 8 میاشتې، 10 میاشتې پس بیا د ماشوم په ګېډه باندې درد راشي چې کله هسپتال ته ورسئ، هلته ورله الټراساونډ وکړي، سرجري وکړي، وایي یاره د 10 میاشتو ماشوم او بل ماشوم یې پیدا شو. نو دا اصل کې د قیامت علامه یا د قیامت نشانات نه دي. دا د مور په ګېډه کې 2 ماشومان او هغه په ماشومتوب کې په ورکوټوالي کې په اولنو ورځو کې دا یو ماشوم دا بل ځان ته راکاږي، ابزرو یې کړي، نو د هغه نه یو جوړ شي. اکثر داسې هم کېدلی شي چې کله مور الټراساونډ وکړي نو د هغې په الټراساونډ کې 2 ماشومان ټوینز هغوی ته ووایي چې ستاسو 2 ماشومان دي. بیا چې کله دغه شانته کې حالات راشي د هغوی یو پیدا شي، بیا د ډاکټرانو سره جګړې کوي، وایي زموږ 2 ماشومان په الټراساونډ کې، یو تاسو زموږ نه پټ کړی دی. دا اصل کې پټ کړی نه، دا یو ماشوم دا بل ماشوم ځان راکاږي دې ته، نو د دې نه یو جوړ شي. بیا چې هغه کله پیدا شي نو 2 میاشتې پس په هغه باندې تکلیف راشي چې هسپتال ته یې ویشي، سرجري ورله وکړي، نو د هغه د خېټې نه بل ماشوم راوباسي. دې ته اصل کې ویلی کېږي فیټس اینډ فیټو، FIF، فیټس اینډ فیټو. دا اصل کې دغه 2 ماشومانو خو دا یو ماشوم د مور په ګېډه کې ځان ته راښکلی دی.